ذبیح الله مجاهد ګلبدین حکمتیار بیاب کړه او امریکا سره د خپل پټو اړیکو په اړه هم خبرې کړي. دا چې مجاهد حکمتیار ته ویلي او امریکا سره د پټو اړیکو په اړه څه نظر لري، راځي په دې اړه د راپور واورئ او خپل قدرمن نظریات له موږ سره شریک کړئ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د امریکا لخوا اسلامي امارت ته د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه خبرې او د نوملړ ورکولو ادعاوې هیڅ حقیقت نه لري. مجاهد پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغانستان اسلامي امارت هیڅ چیرې هم له چا سره د دا ډول حکومت جوړېدو ژمنه نه ده کړې. د مجاهد په وینا د ټول شموله حکومت په اړه د حزب اسلامي ډلې د مشر حکمتیار خبرې سمې نه دي او غوښتنه یې کړې چې د هیواد مشران باید غیر مستند خبرې ونه کړي. تر دې وړاندې ګلبدین حکمتیار ادعا کړې وه چې امریکا طالبانو ته یو نوملړ ورکړی څو دغه نوملړ کې موجود کسان په کابینه کې شامل او ټول شموله حکومت رامنځته کړي. ګلبدین حکمتیار د خپل حزب له غړو سره په یوه پرلیکه ناسته کې ویلي چې د افغانستان په تړاو د امریکا لهجه بدله شوې او دریځونو کې هم بدلون راغلی دی. د هغه په خبر امریکا اسلامي امارت ته ګواښ کړی که شرایط یې ونه منل شي نو د هغوی د مخالفینو ملاتړ به پیل کړي. هغه امریکا، روسیې او ناروې کې د اسلامي امارت ضد څیرو وروستیو غونډو ته په اشارې ویلي داسې ښکاري چې د دې ټولو تر شا څه شته او امریکا د یوې نوې لوبې په لټه کې دی. یو شمېر سیاسي شنونکي هم د طالبانو غوښتنه کوي چې په حکومت کې د ټولو قومونو ته ځای ورکړي تر څو د افغانستان کورنۍ ستونزه حل شي. خو طالب چارواکي بیا وایي چې موږ قربانۍ ورکړي او حق مو دی چې کابینه کې خپل کسان ولرو.